دې ولس ته دا وایو چې موږ جنګ هم کوای سو ډبرې هم غورځوای سو دا کلي ته اور هم راچوای سو د ډي سي اپس ته هم اور راچوای سو خو لیکن موږ دا نه غواړو چې یا کلي ته اور واچو یا د ډي سي اپس ته اور واچو یا موږ دلته یو څو کسان چې د کلیو مخ ته راټول کړو چې اوس دې موږ ته اجازه راکړي زه دا کارکنران راخلم په 15 منټه کې د کلیو مخ ته ږدم خو لیکن موږ ته فایده نه رسوي نقصان رسوي فایده نه رسوي که چیرې ته موږ ته د ولس هر چا اجازه موږ ته په دې ټول ولس باندې په یوه پورې لاس پورته کړي اجازه راکړل چې وروره د ډي سي ځای بند کړي موږ د ډي سي ځای هم بندوو که چا راته د کلیو مخ بند کړي د ولس موږ د کلیو مخ هم بندوو خو موږ دا وایو چې ښه په امن به اوسېږو موږ د چا د یو ځوان د یو ماشوم ګوته به نه وینې کوو موږ ته دا ښه رامعلومېږي چې خلک به خلک په مړه کړي خلک به زخمیان کړي خو لیکن بعد کې بیا دا خبره نشته چې یا د ده پر مور پوښتنه وکړي یا د ده پر پلار پوښتنه وکړي یا د ده پر لینداره پوښتنه وکړي یا د ده پر بچه باندې پوښتنه وکړي هغه د هغه خلک سره هغه احساس نشته هغه موږ بله پیرم ټرای کړي دي موږ د هغو عظمت سره کړی دي دا نه چې موږ د هغو ټرای نه ده بله کړې یا نه سره پېژنو موږ د 30 کالو کاروبار د 30 کالو لګښتوب پر دې روډ باندې موږ کوو لیکن د 3 ورځو ټکدار موږ ته دې دا لاره نه راښیي موږ ته دې د بلدیدې لاره نه راښیي موږ ته دې د ډیپیو لاره نه راښیي موږ ته دې د ایمایو لاره نه راښیي چې دوی د ایمای په خوله یا دلته 2-3 کسان چې زموږ سره په څنګ کې دي هغه دوی خطابات شي موږ درته وایو چې هغه ارمان دې خېږي نه ته پر خپل ځای باندې راسه قرار کښېنه چې کوم ولس کومه خبره خوښه کړه موږ د دغه ولس دپاره ولاړ یو موږ د نامه دپاره نه یو ولاړ چې یو نوم به موږ څوک راکوي د هغه نامه د اصلیتوب دپاره چې موږ به یو کار کوو یا موږ باندې 15 کسان راټول شي موږ ټیک ټاک جوړو دا کار د ټیک ټاک نه دی دا د خدمت دی دا د سر د سودا کار دی دا خلک د ټیک ټاکونه نه جوړوي نه دي خلک په ټیشن کې اچوي یو سړی یو چنګ ولکه وکړي بغیر د دې ولسه اول چنګ به دا خلک وبې وویني به دا ماشومان به جوړوي دا ماشومان به په خلکو وژني خو لیکن موږ ماشومان نه وژنو د خلکو د غویو د سپاریانو کاندونه درېدلي دي اوس دوی پر بل مخ را روان شوله اوس هغه خپل غوایي دي بوزه په توبه باندې اوس د مازال پر ګلۍ د خپل سپاریان بوزه 15,000 روپۍ اخله بس دا کار ستا بس دی موږ د اولس سره پرېږده موږ دغه ماشومان سره پرېږده چې موږ د دې ماشومانو د دې سپینږیرو د دې خوندو مندو عزت موږ وکړو موږ دوی پر چپه لار نه کړو روان موږ به پر غلطه لار دوی نه کړو روان موږ تاته خواست کوو که د بریګیډیر درته ویلي دي که ایمای درته ویلي دي موږ ته دا ښه معلومه ده که په سیاست سر نه خلاصېږي په کیلو مو سر خلاصېږي دا دفترونه مو د 30 کالو څخه پېژنو دا کیله د 30 کالو څخه موږ پېژنو خو د هر سړي لالچ را معلوم دی جنګ د ملیشیې جنګ د پوځیانو دی اوس غواړي چې زموږ د طرفه یو سړی جوړ کړي په دې بازار کې اور بل کړي پر دې بازار کې تنبیه غلا کړي په دې بازار کې چور وکړي لیکن موږ د کار ناست یو او ټول میاشت په نوره ناست یو موږ په یوه تنبه باندې کار نه لرو په یوه شب هم کار نه لرو که ته یو موږ ته اجازه راکړه یوه پوښتنه په رښتیا سره په ایمان د ګل سره کوم که پر خیمو په خوا ناست یاست که پر دغه ځای ناست یاست په مشوره باندې که مو خوښه وله زه په 10 منټه کې وروره اوس
اجازه اخلمه په دغه کې باندې کارتنر وژدم که چیرې ستی خوښه شوه قسم په خدای که اجازه لا واخلمه کارتنر وژدم خلک به وژنم سپي دا خوښه ده وروره چې کارتنر کښېږدو دلته سپي دا خوښه چې د کیلې مخزه بند کړمه په لاس منټ کې لا اله الا الله محمد رسول الله در باندې یو سړی د نه راولاړېږي خپل القرآن هغوی د قرآن مخ ته ناست دي زه یې ورته کوم دا زه کارتنر راخم دا که کیلې مخ ته در بندوم که چیرې زموږ مسله په دال کېږي که چیرې زموږ مسله په ملي په ټاټال کېږي بیا وروره موږ بلکل دې ته تیار یو موږ نه زغمو چې خلک یو نه ورکوي د هغه نامې د شوقیان یم موږ غریبان یو د غریب خدمت به موږ کوو د نامه دپاره به موږ خدمت نه کوو چې زه پلانکیزی زه تور زه شین زه سپین یا موږ ته شکر کوي لا اله الا الله محمد رسول الله د کلمې وروڼه یو پر کلمه به سره ځو موږ به دا غواړو چې وینه به نه تویو اول موږ خپل له غړۍ ځان خوځوو ورسې ووینځله چې زموږ د محمد صادق چې د درېنې ویان دي د دې وراره ګاډۍ پر تېره کړه زموږ دا درې ملګري دا دي نور ناست دي لاسونه یې سره ختلي دي خوږ دي عزیز ماما و میراجا موږ قرباني ورکړه نور ملګري موږ له غلیان قرباني ورکړو یو شی به یې په اصولو بیا ورکړو پر ناکه به نه ورکوو موږ به قانون په لاس کې نه اخلو موږ به عدالت په لاس کې نه اخلو موږ به د وراثت خلاف نه جوړېږو که پر بلګېډر باندې نالت وایو پر ډي پي او باندې نالت وایو پر ډي سي باندې نالت وایو چې د کم زورور قوت دی پر هغه باندې موږ په ډاګه په نالت وایو چې زموږ د دې غیرت ولس سره په ناکه ظلم کوي ناجایز کوي چې هر څوک چې سر یې د اسمانه لولي هغه ته موږ په نالت وایو که هغه د بلګېډر بچی دی که هغه د ډي سي بچی دی که هغه د ایمای د ایسای بچی دی هغه ته موږ په نالت وایو موږ په خوا شاته نه کوو موږ د چا کمزوري نه یو د هر چا جواب کولی شو هم یې په شپه په قرآن وکړو هم یې په ورځ په خدای وکړو خو مزدکین